ته دومره کونی یې که نه تا له مې غاړه درکړو ما به تباه کړي. زه تا ډېره ښه پېژنم. په لیول کې کونی یې، په لیول کې. په لیول کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو سره تاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو په دغه ویډیو کتلی او دغه په سکرین به تاسو سره هغه پکچر هم وي. ملګرو د ټیک ټاک په لایو کې چې دی نو یو جینۍ ده، پته نه لګي چې څه نوم دی، یو زاهد خان ټیک ټاکر دی. ملګرو زاهد خان چې دی دا د پی ټی آی یو فین هم دی. دواړه چې دي په لایو کې راغلي دي او په لایو کې چې دی نو د جینۍ چې دی نو د زاهد ته کنځلې وکړه چې یاره ته کونی او ته ګرم او ته پلانکې او ته ډینګی. ملګرو مونږ بار بار وایو چې یاره په سوشل میډیا راځئ، دا پیسې ګټل چې دی دا په عزت باندې هم کېږي چې یاره تاسو بار بار راځئ او دغه نیګیټو ویډیوګانې چې دی نو دغه خلکو له اپلوډ وایو چې یاره تاسو دغه ویډیوګانې مه کوئ. د دغې ویډیوګانو نه هېڅ پیدا هم نشته. ولې چې تاسو کمې ویډیوګانې کوئ نو تاسو یو اصلاحي پیغام ورکړئ، په هغې باندې هم تاسو پیسې ګټلی شئ. تاسو د ټیک ټاک نه یوټیوب نه ډالرې ګټلی شئ. خو نن سبا ملګرو په ټیک ټاک باندې دغه یو ټرینډ روان دی چې خامخا په هغې کې به دغه ګنده خبرې کې، خامخا په هغې کې به خپل چیسټ ښکاره کې، خامخا هغې کې به نری پتلون جنګي اغوندي چې یاره تا خلک وګوري تا ته ګفټینګ وکړي. نو موږ ډېر زیات خفه شو چې یاره نن سبا په ټیک ټاک ته وګوره چې یاره دغه یو جینۍ د زاهد خان دی دغو لایو کې یو بل له څه وایي. ملګرو قسم دی د نه کتو دي دغه ویډیوګانې چې یاره د دغو د کمې خبرې پکې کړي چې یاره زه تاسو ته دغه پلی کړمه. خو دغه زموږ مجبوري ده چې یاره کومه بله زما خورې یا کوم زما روریانې هغه د دې ټیک ټاک نه ونیسي. موږ بار بار دغه یو ټیک ټاک باندې یو ریاکشن ویډیو جوړو چې یاره تاسو خپله مور خور چې ده که نه هغې سره موبایل کې هغې سره موبایل یونایتې والئ ته کښېنئ هغو له موبایل په لاس کې مه ورکوئ که نه سبا له به هغوی هم دې ټیک ټاک له راشي همدغه رنګه ویډیوګانې به کوي، بیا به ډېر زیات خفه یې. هغې روریانو ته هم ویم چې کوم د ټیک ټاک باندې ویډیوګانې خېجئ یا په ټیک ټاک لایو راځي ملګرو تاسو هم چې دی نو په یو صحیح طریقه چې دی یو اصلاحي پیغام ورکړئ، د هغې په هغه ذریعه پیسې وګټئ. دغه شانتې نه چې یاره ته کنځلې وکړې هغه تا ته کنځلې وکړي، لکه څنګه چې دغه زاهد خان دی دغه یو جینۍ ده دغه لایو کې یو بل ته کنځلې کوي نو مختلف ډیمانډونه د یو بل نه کوي. ملګرو دغه ګنده کمنټ ورته هم کېږي نو ډېر زیات خفه شو. ملګرو دغه زما ماته ګوډه ویډیو ده دا در سره لایک کړئ شیر کړئ. زما فول ویډیو چې یې وکته نو لازمي کمنټ وکړئ چې یاره دا ویډیو ستاسو خوښه شوه که خوښه نه شوه او په راروان ټاپک راته هم ووایئ چې چا باندې درته ویډیو جوړه کړم. د خپل خوږ ورور احسان له ورکړې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.